أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. सूरत आल इमरान सलोरम सिपारा 104 नंबर आयात। मख के आयातुन के द तक़वा और एहतिसाम बिहब्लिल्लाह द अल्लाह पर से बांधे मंगोले लगवल द दे पजरिया बांधे द खपल इस्लाह और द नूर खल्को दावत तबलीग पजरिया बांधे इस्लाह कवल। दे आयात के वलतकुम मिनकुम दे द्वेम हिदायत बयान कीगी। न आयातुन खुलासा दा जे पखपला दखपल अमालो और अखलाको इस्लाह उका द अल्लाह द कानून मुताबिक अखलाकम सही का आमालम सही का द नूरो मुसलमानान ऋणो द आमाल दुरुस्त कवल द पार फिक्र मंशा द कौमी और इज्तिमाई जिंदगी द पारा दा खबर जरूरी दा जो मजबूत और मुस्तहकम रिश्ता द वहदत दिवी और दगा वहदत वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू अल्फाज बाने वजाहत शुरी ब्याद दगे वहदत द दे रिश्ते कायम और बाकी सातल द पारा द्वेम अमलम जरूरी रे जगह पदी आयात के अल्लाह पाक बयान करे रे वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर। यानी द नूरो मुसलमानान ऋणो द कुरान और द हदीस मुताबिक
پخو کارونو کې هدایت او د بدو کارونو نه منع کول هر مسلمان دی دا خپل فریضه او ډیوټي وګڼي دا د الله رسه د لاس نه خطا نشي ځکه چې دا رسه مضبوطه ده عروة الوثقا مضبوطه رسه ده شلیږي نه خو د الله څخه خطا کېږي نو الله دې د مسلمانانو د الله څخه خطا کوي نه نو هر مسلمان دې په خپله نیک وي د ګناه د کارونو نه بچ وي او دقه شانتې بل مسلمان دې نیک کی او د ګناه د کار نه دې بچ کی دا کوشش دې کوي د دې په نتیجه کې د دنیا او د آخرت کامیابی به وي الله فرمای کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو یو بهترین امت یې اخرجت للناس چې د خلکو د فایدې لپاره راایستلې شوې یې د عدم نه وجود ته راغلې ډیوټي به هم سوي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو به د نیکۍ امر کوئ د بدۍ نه به منې کول کوئ نو په دې کې ټول امت ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي حواله شوله او په مخکینو امتونو باندې د فضیلت وجه هم دقه ده چې پخوانو امتونو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي نه ده کړې او دا امت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي به کوي پیغمبر علیہ السلام فرمائی والذی نفسی بیده زمان پا اغزات قسم وچ زما نفس و زما روح داغ پا قبض قدرت کرے لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر چې خام خابتاسو امر بالمعروف کوي د نیکو حکمونه به کوي د بدونه به منې کول کوي او کچره دا کارم اونکو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اونکو نو قریبه ده چې الله در باندې عذاب راولي ان يبعث عليكم عقابا من عنده عذاب براشي نو عذاب بداسې شکل کې چې تاسو به بزرگان یې دعاګانې بغواړئ خو بالکل به نه قبلیږي دعا به هم نه قبلیږي یو حدیث مبارک کی راضی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده هغه څوک چې له تاسو نه یو ناکاره کار وویني د ګناه کار وویني فلیغیره بیده نو په لاس باندې دغه ناکاره کار دی بند کی منې دی کی فإن لم يستطع فبلسانه کچره په لاس د منې کولو طاقت هم نه لرو فبلسانه نو په ژبه باندې ووایي چې دا کار نه دی ښه دا مه کوئ او که د ژبې طاقت دې نه لرو بیان دې نه شو کولی وإن لم يستطع فبقلبه نو په زړه دې بد وګڼي زړه کې دې دا راولي که ماله الله طاقت راکړه نو دا کار ناروا دی زه به یې منې کوم وذلك اضعف الایمان دا کمزور درجه د ایمان ادنا درجه د ایمان ده بعض روایاتو کې راځي وليس وراءه حبة خردل من الایمان دین اخواته د اوري د دانې عمره ایمان هم پکې نشته نو د آیاتونو نو روایاتو نه معلومیږي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د امت په هر فرد باندې لازمه ده
البته تمام احکام شرعیه پدې کې د هر یو بنده قدرت او استطاعت طاقت باندې احکام دار و مدار به وي چې د چا څومره قدرت وي اقمره امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي. لکه الفاظ د حدیث داسې دي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده پلاس دې منی کی خو فإن لم یستطع که طاقت د لاسې نه لرو نو بیا پلاس منې کول دا د ډیوټي نه شوله که د پلاس منې نه که ګناهګار نه دی فإن لم یستطع فبلسانه نو په ژبه دې منې کی او که په ژبه دې طاقت نو وإن لم يستطع فبقلبه نو استطاعت او قدرت د هر کار جدا دی. امر بالمعروف لپاره قدرت مخکې نه پکار دی. د امر بالمعروف قدرت په دې موقوف دی چې معروف او منکر به پیژنې په صحیح طریقه تا ته به معلوم وي روا کار کم دی ناروا کار کم دی جیز او ناجیز به وپیژنې معروف او منکر به پیژنې. نو که د معروف او د منکر تمیز پکې نه وي نو بیا دا ستا ډیوټي نه ده یا د مسلې پوره علم درته نه وي په مسله نه پوهېږي نو که امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې او پیژنې نه نو ظاهره ده چې د اصلاح په ځای به درنه فساد وشي. ته چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې نو معروف او منکر اول په خپله وپېژنه که پیژنې نه هسې نه یو ناروا کار ته روا ووې روا ته ناروا ووې د فایدې په ځای به نقصان وکړي. نو کم بنده چې معروف او منکر په خپله نه پیژني نو د ده ذمواري فی الحال دا ده چې دې د په خپله زده کړه وکړي. د ده ډیوټي فی الحال دا شوله چې زده کړه معروف څه ته وایي منکر څه ته وایي د دې علم زده کړه. نو د علم زده کولو نه پس بیا د هغې علم مطابق امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي وکړه. اول زده کړه علم حاصل کړه. نو تر کومې چې واقفیت پکې نه وي نو د دې خدمت دپاره د هغه بنده نه ودرېږي چې واقف نه دی. لکه یو جاهل بے علم واعظ ادرېږي د قرآن علم ورسره نه وي د حدیث علم ورسره نه وي د عوامو نه خبرې غلطې اورېدلې وي او د هغې بیانونه شروع کړي په خلکو کې د هغې نه جنګ جګړې پیدا شي دی وایي دا کار کوه دا کار مه کوه. نو دا طریقې کار معاشره کې اصلاح نه راولي فساد راولي جنگ جګړې اختلافات پکې پیدا شي. دارنګ امر بالمعروف سره قدرت کې دا خبره داخله ده چې ناقابل برداشت تکلیف درته رسیږي نو که تا ته ناقابل برداشت تکلیف رسېدو خطر وا نو ته قادر نه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې. ځکه حدیث کې راغلی چې د ګناه کار په لاس باندې منې کا په قوت باندې منې کا فإن لم يستطع فبلسانه که دغه طاقت دی نو په ژبه باندې که په ژبه باندې طاقت دی نه لره فإن لم يستطع فبقلبه په زړه بد وګڼه. نو دا خبره ښکاره ده چې په زبان باندې د منې کولو قدرت دې نه وي
د دې معنا دا ده دا معنا خو به ني چې دا سړی ګونګاري ژبه نه خوځي نه ژبه خوځي خبرې کولی شي خو د خبرو نه پس به دته خطره وي څوک به وایي ټکی به وجني به دته خطره ده قوي چې د حق خبرې د تلقین نه رستو د جان مال ته شدید نقصان رسیږي داسې وخت کې دا سړی قادر نه دی په امر بالمعروف باندې نو که دی امر بالمعروف نهی عن المنکر اونکي ګناهګار نه دی نو دا بله خبره ده چې صحابه کرامو د خپل مال او د جان پروا نه ده کړې داسې موقع کې هغوی د سر قرباني ورکړې ده دا خدمات صحابه کرامو کړي دي نقصان یې برداشت کړی وي امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډیوټي کړې ده صحابه کرام او تابعین او داسې نورو بزرګانو دا ډیوټي کړې ده دا اولو العزمیه دنیا ته ښولې ده ډېر لوی فضیلت حاصل کړی دی په دنیا او په آخرت کې اوچت مقام ورته حاصل شو خو ګورې دقه ذمهواري په هغوی فرض او واجب نه وه چې دا ناقابل برداشت تکلیف یې برداشت کو نو دا په دوی فرض او واجب نه و کنتم خیر امة اخرجت للناس تاسو یو بهترین امت یې د خلکو فایدې دپاره رایستلی شوې د دې آیات تر مخه او د احادیثو تر مخه د امت په هر فرد باندې د هغه د قدرت مطابق امر بالمعروف او نهی عن المنکر واجبېږي خو په دې واجب کېدو کې تفصیل لې کم کارونه چې واجب دي نو د دغه نیکو کارونو امر کول دا به واجب وي او د داسې ناروا کارونه د هغې منع کول به واجب وي او کم کارونه چې مستحب دي نو په داسې وخت کې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا بیا مستحب دی مثال په طور باندې 15 وخته مونځ دی نو دا په هر بنده فرض دی نو په هر بنده لازم شو چې بیلمازه ته نصیحت وکړي مونځ فرض دی د مانځه امر کول دا فرض شو نصیحت کول فرض نفل مونځ مستحب دی د دې نصیحت کول مستحب دی بل ادب په دې کې دا دی چې د مستحباتو لپاره کم نصیحت کې مطلقاً ډېرې نرمۍ سره به کې او په واجباتو کې اول نرمۍ سره نصیحت کوه او که ونه مني نو بیا پکې د سختۍ گنجایش شته خو موجوده وخت کې مستحبات او مباح څیزونه هغې کې ډېر سختۍ سره خلک امر کوي او کم چې فرض او واجب دي که هغه چې ونه کړه نو ملامته کوي هم نه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا فریضه هغه وخت کې در لازمیږي چې ته په خپل مخ کې یو ناکاره کار ووینې مثلا یو سړی وینې چې مسلمان دی او شراب څکي یا غلا کوي یا د یو پردی زنانه سره مجرمانه حرکات کوي په دقه وخت کې پتا واجب دي چې دا کار منې کړي دا باندې د خپل وس مناسب واجب شو چې منې کا شرابي شراب څکي د شرابو نه منې کا یو پردی زنانه سره مجرمانه حرکات څوک کوي وس نه کېږي منې کا سړی غلا کوي پوهېږي چې غلا کوي وس نه کېږي منې کا من رأى منكم منکرا فليغيره بيده
دا ناکاره کار ویني پتا لازم دي چې دا ومنې کې اوسو استاد وس مناسب او که وس دې نه کېږي د لاس وس دې نه کېږي په ژبه بل چاته ویلی شي چې دغه دی که دا ناکاره کار کېږي تاسو یې منې کوئ او که ستا مخکې ناروا کار کېږي نه نو ستا بیا دا ډیوټي نه شوله دا فرض پتا نه راځي بلکې دا فریضه د اسلامي حکومت فریضه ده چې د مجرمانو د جرم تفتیش او تحقیق وکړي هغې له سزا ورکړي او دا کارونه منې کړي نو حدیث مبارک کې راځي من رأى منکم هغه څوک چې په تاسو کې وویني منکرا ناکاره کار دې کې اشاره ده دې ته چې تاسو کې څوک لیدل وکړي د ناروا کار هغې منې کړي او امر بالمعروف د دې دویمه درجه دا ده چې مسلمانانو کې یو خاص جماعت دی وي چې هغه به د دعوت او د تبلیغ کار کوي د دې ډیوټي به دا وي چې خپل قول او عمل سره خلق به قرآن او سنت طرف ته رابلي او په کومو خلکو کې چې د نیکو کارونو سستی یا د بدو کارونو کې مبتلا کېدل ویني نو دا اهم فریضه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پوره طریقې سره ادا کېدل به کله کېږي په کوم وخت کې چې دا مسایلو پوره علم ورته وي او دا امر بالمعروف په یو مؤثر انداز کې پیش کولو آداب او طریقې ورله ورځي د سنت طریقې مطابق نو دې وجې نه مکمل طور باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه ادا کولو دپاره په مسلمانانو کې یو خاص جماعت د دې لپاره مقررول پکار دي چې هغه به هر طریقه باندې دعوت ورکوي الی الخیر نیکۍ طرف ته او دغه جماعت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اهلیت بلري ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر ان پتاسو کې یو جماعت داسې خامخا پکار دی چې خیر طرف ته بلنه ورکوي د نیکو کارونو حکم کوي د بدو کارونو نه منې کول کوي ولتکم منکم امة پتاسو کې د داسې یو ډله وي نو داسې یو جماعت ضروری دی خامخا دی وي نو حکومت له پکار دی چې داسې یو ډله مقرر کی یو ډله جوړه کی مقرر کی چې په ټول ملک کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی کوي که چېرې حکومت خپله دا ذمواري نه پوره کوي نو په تمامو مسلمانانو باندې بیا فرض دی چې داسې یو جماعت دی تیار کی چې د ټول امت حیات او جن په محفوظ شي نو تر کومې پورې چې دا جماعت وي او دا اهم صفتونه پکې وي نو دا امت به په آباد وي يدعون الى الخير رومبنې ډیوټي د دې امت د دې ډلې دا ده چې نیکۍ طرف ته به خلک رابلي خیر ته به دعوت ورکوي دعوت الى الخير د دې جماعت اهم ډیوټي ده خیر نه څه مراد دی دعوت الى الخير د پیغمبر علیه السلام په خپله د دې تفسیر بیان کړی دی
الخير هو اتباع القرآن وسنتي، خيرنا مراد قرآن او زمان سنت اتباع دا. لکه چې په دې خیر لفظ کې ټول دین راغی. دا امت کې چې یو ډله ده دعوت و تبلیغ والا، دوی به دین طرف ته خلک رابلی، پوره شریعت ته به رابلی. او یدعونا صیغه د مضارع ذکر وړې ده چې د دې ډلې ډیوټي دا به مسلسل وي، دې کې به بریک نه لګي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ذهن ته دا خبر راځي چې د دې ضرورت به په خاص موقعو کې وي چې کله منکرات وویني. او یدعون الی الخیر چې ویل دی د دې جماعت کار دعوت الی الخیر دی. نو اگر چې دغه وخت کې منکر ناروا به نه وي یا د یو فرض ادا کولو وخت به نه وي، مثلا نور خطونه ماسپخین زواله پورې په دې وخت کې منځ فرض نه دی، خو د دې جماعت ډیوټي به دقه وخت کې هم دا وي چې منځ کوئ، چې کله د مانځه وخت شي نو منځ به کوئ. یا رمضان فی الحال نشته، خو د رمضان د روجو امر به کوي چې رمضاني روجې به نیسئ. نو خلکو ته ښودنه کوي چې د فرض مانځه وخت راشي فرض مونځ به کوئ، چې د رمضان میاشت راشي رمضاني روژه به نیسئ. نو د دې جماعت ډیوټي دعوت الی الخیر هر وخت وي، او منع کول د بدی نه چې کله بدي ووینئ. بیا دعوت الی الخیر کې دوه درجې دي. لومبنۍ درجه دا ده چې غیر مسلمو ته د اسلام طرف ته دعوت ورکه، مسلمان کا. د مسلمانانو هر یو فرد عموما او د دې جماعت خصوصا په دنیا کې تمام قومونو ته د اسلام دعوت ورکول دي، په زبان باندې هم په عمل باندې هم. مسلمانانو ته په کوم آیات کې چې د جهاد حکم ورکړی شوی دی هغه ځای کې د رښتیني مسلمان تعریف الله بیان کړی دی، الذین ان مکناهم فی الارض، که چېرې دوی له موږ حکومت په ځمکه کې ورکو، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، دی به منځونه قایموي، دی به زکات ورکوي، وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، دی به د نیکۍ امر کوي، د بدۍ نه به منع کول کوي. نظام صلات او نظام زکات به قائمي، مالیاتی نظام کې به زکات وصول کی او غریبانانو ته به ورسي، او منظم کوي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا خپل مقصد حیات د زندګۍ مقصد به جوړي. که موجوده امت مسلمه دا خپل مقصد او پیژني او نور قومونه اسلام ترا اولی دعوت ورکی، نو د دین به ټول هغه بیماری اوزي چې د نور قومونو په نقل کې دوی کې راننوتي دي. یو قوم چې په دې عظیم مقصد دعوت الی الخیر باندې راجمع شي، نو دوی ته به علمي او عملی حیثیت باندې په ټولو قومونو غلبه حاصل شي. دعوت الی الخیر دویمه درجه خپل باندې مسلمانانو ته دعوت ورکول دي. تمام مسلمانان عموما او دا خاص جماعت خصوصا د مسلمانانو په منځ کې به تبلیغ کوي. نو دا دعوت الی الخیر به عام شي، مسلمانانو ته به ضروری احکام اسلامی اخلاق د دې پوهه حاصل شي.
او د قرآن او د حدیث ماهرین به پیدا شي. دا ماهرین پیدا کول دا هم د دې دعوت و تبلیغ کار وي. علماء دا ډیوټي ادا کوي په مختلف طریقو باندې. څوک په دینی مدرسو کې د درس او د تدریس په شکل کې دا ډیوټي امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادا کوي. با شریعت پیران په خپل خانقاهونو کې د خپل موریدانو اصلاح کوي، په دغه ځای کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. او څوک کلی په کلی جماعت په جماعت باندې خلکو له ورځي او دا ډیوټي ادا کوي. معروف ستوي تمام نیکه چې اسلام داغه حکم کړی دی او هر زمانه کې هر پیغمبر داغه د رایج کولو کوشش کړی دی. نو دا کارونه په معاشره کې پیژندلی شوي دي، د دې وجې نه ورته معروف وي. معروف پیژندلی شوي، نو نیک کارونه هر چا پیژندلی دي ځکه نیک کار ته معروف وي. او منکر په یو اسلامي معاشره کې ناشنا کار څوک هم نه پیژني، په خو خلکو کې بد کار څوک نه پیژني، نو دغه ناشنا کار ته منکر وي. پیغمبر علیہ السلام ناجائز کړی دي د ګناه کارونه. بیا د دې ډلې صفت الله کړی دی اولئک هم المفلحون. حقیقت کې دغه خلق کامیاب دي، فلاح والا دي. نو د دې جماعت لومړنی مصداق د صحابه کرامو جماعتو چې دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نهی عن المنکر، دغه عظیم مقصد په لږ وخت کې ټولې دنیا ته هغوی رسولی دی. لوی لوی حکومتونه د دوی په کوشش باندې د اسلام د جنډې لاندې راغلي دي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، د افتراق نه ځان بچ کې، انتشار نه ځان بچ کې، د هغې خلکو په شانتې کېږئ ما چې هغوی پخوا ډلې ډلې شوي دي. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. نو اتفاق ځان کې پیدا کې. د امامانو په منځ کې چې کوم اختلافي مسائل دي، یو امام یوه مسله معلومه کړې ده، بل د هغې عکس معلوم کړی دی، دې ته ګورې منکر نه وایي. اجتهادي مسلې دې باندې اطلاق د منکر نه کېږي، دې ته خطا نه ویل کېږي، ځکه مجتهد که خطا شو په خطا کې هم دله یو ثواب ورکوي، که خطا نه شو 2 ثواب ورته ملاوي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. خامخاوی دی پتاسو کې امة یودلا يدعون إلى الخير چې نیکه طرف ترا بلل کوي، او يأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير، خیر طرف ترا بلل کوي، نیک کار طرف تا، یعنی دین اسلام تا قرآن و حدیث ترا بلل کوي. ويأمرون بالمعروف، او حکم کوي دی د خوکارونو. وینهون عن المنکر، من کول کوي د بدینا. واولئک هم المفلحون، هم دا کسان هم المفلحون، هم دوی کامیاب دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پاره فقهاو یو شپږ خبرې ضروری ګرځولې دي. اول علم ځکه ضروری دی چې بے علم معروف او منکر په منځ کې تمیز نشي کولی.
دویم د الله رضامندی او د الله د دین خبره اوچتول. دریم چاته چې حکم کې په هغه باندې شفقت او مهرباني کول. نو امر یا نهی کې د نرمه یا شفقت نه بکار اخلي. څلورم امر کون کې به صبر کون کې وي. دعوت تبلیغ والا دی به صبر والی، حلیم المزاج بی. پنځم دا چې د کوم څیز حکم کوي یا منع کوي نو هغه د قدرت او طاقت لاندې به وي چې د وسې باري ډیوټي به نه وي. شپږم دا چې امر بالمعروف سبب د فتنه او فساد بنوي. اسنه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې فساد ته جوړ شي. واولئک هم المفلحون، دا کسان مفلحون با مراد دی کامیاب دی. ولا تکونو کالذین، او مکه گئے تاسو پشانت دا اغی خلقو تفرقو چه جدا جدا شوی دی. واختلفو من بعد ما جاءهم البینات، او اختلاف کردی من بعد ما جاءهم البینات، رست دا دین چه دی واضح احکام راغلی دی، واضح دلائل ورت راغلی دی. واولئک لهم عذاب عظیم، او دا کسان چی دی دوی دا پارلوی عذاب دی. کلا یوم تبیض وجوه، پکم عرض باندی چه بعض مخون بسپینوی، و تسود وجوه، او بعض مخون بطوروی. دا قیامت پر عرض باندی بعض مخون سپین او بعض مخون طور. فاما الذین اسودت وجوههم، پس هر چه اغا خلق دی چه مخون طور دی. وتبوی اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر کرو رستو دا ایمان خپلنا. فذوقوا العذاب، پس اسکے تاسو عذاب بما کنتم تکفرون، پدی وجہ چه تاسو کفر کو. واما الذین بیضت وجوههم، ہر چه اغا خلق دی چه مخون بے سپینوی. ففی رحمت اللہ، اوی بدا اللہ پر رحمت کیوی. هم فیها خالدون، او بیا بدی ہمیشہ پدغ رحمتنو کیوی. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، دے مخون سپینوالے او توروالے قرآن پاک کے مختلف زینوں کی ذکر شوی دی. سورة زمر کے اللہ فرمائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. دا قیامت پر ازبان تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، تببین اغا خلق چی پا اللہ دروغ ویلی دی. وجوههم مسودة، مخون بیتوروی. عبس و تولا سورت کی فرمائی وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. بعض مخون پدغ روز بانی روخان بئی. ضاحكة خندیدن کی بئی. مستبشرة خوشحال بئی. ووجوه يومئذ، بعض مخون پدغ روز بانی علیها غبرة، پاغی بانی گرد و غبار بئی. ترهقها قطرة، توروالی بے پا مخ چڑو شویوی. سورة قیامہ کے اللہ فرمائی وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، بعض مخون پدغ وقت کے تر و تازہ بوی، پل پروردگار تب گوری. نو بعض مخون سپین دی، بعض تور دی. جمہور مفسرین فرمائی وی دا سپین والے چلینو دا با دا ایمان سپین والی وی، رنا دا ایمان بوی، دا نور ایمانی سپین والے. دا مومنانو چہرے
نور ایمان سره چمکدارې به وي، خوشحاله به وي. او د توروالی نه مراد د شرک او د کفر توروالی دی، یعنی د کافرانو چهرې په دې باندې د کفر خړوالی او توروالی به وي. دا تور مخونو والا څوک دی؟ سپین مخونو والا څوک دی؟ نو د دې په تعین کې د مفسرینو اقوال دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی دا اہل سنت مخونه به تک سپین وي، اہل سنت والا مخونه به سپین وي، او دا اہل بدعت والا مخونه به تور وي. عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مہاجرین و انصار دا دی مخونه به سپین وي، بنو قریظه بنو نذیر مخونه به تور وي. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا خوارج مخونه دا به تور وي، او سپین مخی هغه به چې دوی یې قتل کړي دي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، د خالص مؤمنانو مخونه سپین او د منافقانو د مشرکانو مخونه تور. ففی رحمت اللہ، دی بر اللہ پر رحمت کی وی چې د چا مخونه سپین دي. رحمت نه مراد جنت ته. د جنت نه تعبیر کړي پر رحمت سره. حکمت پکې دا دی چې یو بنده هر څومره عبادت گزار وي، بزرگ وي، خو جنت ته به د الله په رحم باندې ځي. ځکه چې عبادت د انسان ذاتی کمال نه دی، بلکې دله الله قدرت ورکړی چې نیکي کړې ده، عبادت یې کړی دی. نو دې وجې نه عبادت کولو سره جنت ته تلل ضروري نه دي، بلکې د جنت داخله د الله پر رحمت باندې ده. ففي رحمت الله هم فيها خالدون. دی به د الله پر رحمت کې وي او همیشه به پکې وي. نو دا داخله د جنت عارضي به نه وي، همیشه به دا نعمت به نه اغشتی شي نه به کمیږي. او تورمخو سره دا تصریح نشته چې همیشه به وي. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، په دې کې اشاره ده چې دا عذاب زما د طرفه نه دی، بلکې ستا د خپل لاس د خپل عمل د وجې نه دی. الله وی عذاب زما د طرفه نه دی، ستا د خپل عمل پیداوار دی. ځکه په حقیقت کې جنت او د دوزخ، د جنت نعمتونه، د دوزخ مصیبتونه، وی دا د اعمالو بدله ده. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نہ د خپل عمل له لاسه یا به جنت ته تګ وي یا به دوزخ ته تګ وي. الله دې په خپل رحم من جنت ته بوزي. وما الله يريد ظلما للعالمين، الله په دې مخلوق ظلم نه کوي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په کومه ورځ باندې چې مخونه به بعضې سپین وي. تبیض وجوه وتسود وجوه، او بعضې مخونه به سپین تور وي، بعضې مخونه به سپین وي، بعضې به تور وي. فاما الذین اسودت وجوههم، پس هر چې هغه خلک دي چې مخونه به یې تور وي، نو ورته به وویلی شي اکفرتم بعد ایمانکم، آیا تاسو کفر کړو وروسته د ایمان ستاسو نه؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اوسکئ تاسو عذاب بما کنتم تکفرون، په سبب د کفر کول ستاسو. واما الذین ابیضت وجوههم،
او هر چې هغه خلق دي چې مخونه به سپین وي ففي رحمت الله پس دی به د الله په رحمت کې وي هم فيها خالدون دی به همیشه په دې رحمت کې او په جنت کې وي تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دی نتلوها علیک بالحق منګلولو پتا باندې په حق سره وما الله يريد ظلما للعالمين او الله ندی چې ارادو کې د ظلم په خپل مخلوقات باندې ولله ما في السماوات وما في الارض خاص الله لري هغه چې اسمانونو کې او هغه چې پزمکه کې والى الله ترجع الامور او خاص الله تبټول کارونه واپس کیږي کنتم خیر امت تاسو یو بهترین امت یې اخرجت للناس چې د خلکو د فائدې د پاره راایستل شوی د نشته کړی شوی تأمرون بالمعروف تاسو به امر کوئ د نیکۍ د کارونو وتنهون عن المنکر او منع کول به کوئ د بدو کارونو نه وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان هم راوړئ په الله باندې د نیکو عملونو لپاره ایمان شرط دی چې ایمان نینو امر بالمعروف او نهی عن المنکر به په کار نشي نو دې کې ترتیب ولې الله بدل کړ چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مخکې ذکر کړلو ایمان بالله رسته ذکر کړ وی اهمیت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته پکې اشاره را ولو آمن اهل الكتاب کچری دی کتابیانو ایمان روڑوی اهل کتاب یهود نصارو ایمان روڑوی لکان خیر لهم دا بدوی دا پار دیر خبروا منهم المؤمنون بعضی دا دین ایمان والا دی و اکثرهم الفاسقون خو اکثر دا دوی فاسقان و نافرمان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين